سلام ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد محرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس دی لومړی لوست الله جل جلاله. شاگردان عزیز سلام، امیدوارم که همتان دارای صحت کامل باشید. باز هم من استاد زبان پشتویتان هلال احمد محرس هستم. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر لوست هم الله جل جلاله. مخکې له دې نه چې نوی درس پیل کړو، راځئ یو ځل په تیر لوست باندې رڼا اچوو. قبل از این که درس جدید را آغاز کنیم، بیاین درس گذشته را یک بار مرور میکنیم. زمونږ تیر درس څه شی و؟ زموږ تیر درس د الله جل جلاله په اړه و. الله جل جلاله موږ په تیر لوست کې څه شی ویل؟ زموږ د دغې لوست موخه څه شی دی؟ په دغې لوست کې موږ د الله جل جلاله په یووالي باندې خبرې کوو. ګرانو زده کوونکو، مخکې له ده چې دوهم لوست پیل کړو، راځئ د تیر لوست متن په ګډه سره ولولو تر څو ستاسې سم زده شي. شاگردان عزیز، قبل از این که درس جدید را آغاز کنیم، بیایید درس گذشته را، متن درس گذشته را یک بار با هم بخوانیم. الله جل جلاله، لومړی لوست. الله جل جلاله یو دی، هیڅ شریک نه لري. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. الله جل جلاله د ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی دی. موږ مسلمانان یو، د خپل الله جل جلاله عبادت کوو. زموږ نیک عملونه د الله جل جلاله په عبادت کې شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، آیا پوهیږئ د دغې متن په معنا؟ شاگردان عزیز، آیا به معنای این متن میفهمید؟ ما در درس قبلی این متن را با هم ترجمه کردیم. شاگردان عزیز، باز هم ما برایتان این متن را با بار دوم ترجمه میکنم. الله جل جلاله یو دی. الله جل جلاله واحد است، هیچ شریک نداری، هیچ کدام شریکی ندارد. موږ د الله جل جلاله بندگانیو. ما همه بندگان الله جل جلاله هستیم. الله جل جلاله د ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی دی. الله جل جلاله خالق و پیدا کننده همه مخلوقات است. موږ مسلمانان یو، ما همه مسلمانان هستیم. د خپل الله جل جلاله عبادت کوو. عبادت الله جل جلاله را میکنیم. زموږ نیک عملونه، اعمال نیک ما د الله جل جلاله په عبادت کې شمیرل کیږي. در عبادت الله جل جلاله حساب می شود. شاگردان عزیز، این بود متن درس گذشته ما. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د تیر لوست متن چې ما تاسې ته په دري ژبې باندې هم ترجمه کړ. ګرانو زده کوونکو، د دغې لوست په پای کې موږ یوه مرکه درلوده، یوه محاوره وه. ما در پایان درس گذشته یک مرکه داشتیم، یک محاوره داشتیم در میان زلمی و توریالی. بیایید ببینیم زلمی و توریالی درباره چی صحبت کردند. راځئ وګورو چې زلمی او توریالی د څه په اړه خبرې کړي. توریالی: زلمیه، موږ چا پیدا کړي یو؟ زلمی: موږ الله جل جلاله پیدا کړي یو. بیا توریالی څه ورته وایي؟ زلمیه، موږ د چا عبادت کوو؟
زلمی بیا ورته وایي موږ د الله جل جلاله عبادت کوو. ببینین محاوره درمیان توریالی و زلمی است. زلمی توریالی از زلمی پرسیده زلمی ما همه را کی خلق کرده و یا ما همه را کی پیدا کرده؟ زلمی برش میگه موږ الله پیدا کردیم، ما را الله جل جلاله پیدا کرده. باز توریالی برش میگه زلمیا موږ د چا عبادت کوو؟ ما عبادت کی را میکنیم؟ باز زلمی برش میگه موږ د الله جل جلاله عبادت کوو، ما عبادت الله جل جلاله را میکنیم. ببینین شاگردان عزیز، حالا میاییم به صفحه دوم. گرانو زکون کو دوم مخ تراسی دوم مخ گرانو زکون کو دغه متن چې ما تاسو ته ولوسته، دغه متن لزان سره تاسو په قراره ولولئ تر څو تاسو هم سم زسي. ما تاسو ته بیا هم ولوسته. گرانو زکونکو تاسو دغه مرکه چې موږ د توریالي او د زلمي ترمنځ لره هم دغه مرکه تاسو په خپل منځ کې وکړئ. لکه ستاسو نوم احمد دی، یو ځان ته احمد وایي بل به ځان ته محمود وایي. احمده ته به محمود ته وایي چې محموده موږ چا پیدا کړي یو؟ بیا به محمود وایي موږ الله پیدا کړي یو. بیا به محمود احمد ته وایي چې احمده موږ د چا عبادت کوو؟ بیا به ورته احمد وایي چې موږ د الله جل جلاله عبادت کوو. تاسو دغه مرکه په خپل منځ کې وکړئ. شما امین محاوره را در میان خود کنید تا برای شما مشق و تمرین شود. گرانو زکونکو شاگردان عزیز، حال از شما کدام کلمات را هغه کلمې چې موږ په دغه لوست کې ولوستلې هغه کلمې کومې وي؟ وګورئ تاسو باید هماغه کلمې او جملې په سمو ویلو باندې څه وکړئ؟ تمرین وکړئ. وګورئ الله جل جلاله زه تاسو ته هر یو جمله وایم، تاسو ما ته غوږ شئ، تاسو هم له ما پسې باید تکرار کړئ. لکه الله جل جلاله یو دی، هیڅ شریک نه لري. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. الله جل جلاله د ټولو مخلوقاتو پیدا کوونکی دی. موږ مسلمانان یو، د خپل الله جل جلاله عبادت کوو. زموږ نیک عملونه د الله جل جلاله په عبادت کې شمیرل کیږي. ګرانو زده کوونکو، تاسو به همدغه متن په خپلو کتابچو کې لیکئ. شاگردان عزیز، شما همین متن را در کتابچه خود بنویسید. این متن را در کتابچه خود 5 بار بنویسید. دغه متن په خپلو کتابچو کې 15 ځلې ولیکئ. زه اوس تاسو ته څه شی؟ زه تاسو ته د دغه لوست هغه سخت او مشکل لغتونه څه کوم؟ په تختې باندې لیکم تر څو ستاسو سم زده سي. ګرانو زده کوونکو، وګورئ په لومړی متن کې یا په لومړی کرښې کې موږ یو لغت لرو یو. همدارنګه بل لغت دی معنا حس. همدارنګه ټول. ګرانو زده کوونکو، د ترڅنګ بل لغت دی زموږ. څه شی؟ زموږ. او همدارنګه د ترڅنګ بل کوم لغت دی؟ شمیرل.
نو زه شمېر تاسو ته لیکم څه شی شمېر وګورئ ګرانو زده کوونکو یو څه معنا یک چی معنا یو معنا یک حس معنا هیچ ټول معنا همه زموږ معنا زموږ نیک عملونه زموږ معنا از ما شمیر معنا حساب و همچنان ما دو کلمه داریم شاگردان عزیز گران زده کوونکو موږ پښتو کې دوه کلمې لرو اوله کلمه موږ دا یو ضمیر دی موږ ضمیر است معناش چی است ما و زموږ ای صفت ملکی است ملکی صفت دی معنا از ما مثالش موږ انسانانیو ما انسانا هستیم اگر بگوییم زموږ با این صفت ملکی است زموږ معنا دست ملکی صفت دی لکه موږ مسلمانانیو زموږ قبله بیت الله دی زموږ رب الله دی ما مسلمانان هستیم زموږ رب الله دی زموږ معنا از ما خداوند ما یعنی رب ما چی است الله جل جلاله زموږ ای چی است ای صفت ملکی است شاگردان عزیز همچنان دیگه کدام لغات ما در اینجا داریم در پشتو لغات مرکه چی مرکه ببینید مرکه معنا گفتگو یعنی محاوره مرکه چی معنا گفتگو مرکه معنا گفتگو ببینین شاگرد عزیز شما امی هر لغات را در جمله استفاده کنید جملات پشتو بنویسید مثال یو معنا یک مثال ز یو ورور دارم ما یک برادر دارم حس معنا هیچ ز حس مشکل ندارم ما هیچ مشکل ندارم طول معنا همه موږ ټول مسلمانان یو ما هم مسلمانان هستیم زموږ معنا از ما زموږ کور کابل کې دی خانه ما در کابل است شمیر معنا حساب موږ معنا ما و مرکه معنا گفتگو یا محاوره ګرانو زده کوونکو دا و زموږ لومړی لست په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او تاسو یې ډېر څه زده کړي وي تر بیا لوسته پورې تاسو په لوی رب سپارم ښه ورځ د خدای په امان